حامدا ومصليا. معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو د مسلمانو خوندو لپاره څو درسونه ځانګړي کړي وه. په هغه درسونو کې یو اوږد حدیث و چې امام ذهبي رحمه الله په کتاب الکبائر کې را نقل کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل امت شپږ ښځې په د معراج په شپه باندې په سختو عذابونو کې لیدلې وې. د درو بیان یې وسو. څلرمه ګناهګاره ښځه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده په اړه یې فرمایلي دي: ما دغه ښځه په داسې حال کې ولیدل چې دواړې پښې یې پر سینه باندې تړلې وې او لاسونه یې پر سر تړلي وه، په دوزخ کې غورځېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ښځې په اړه وفرمایل: د نوموړې ښځې ګناه دا وه چې په دنیا کې به یې د جنابت او حیض غسل نه کاوه، دغسې ناولې به ګرځېدل، لمونځ به یې سپک کاڼه او یا به یې په بې پروایي باندې کاوه، صرف د یو عادت په شکل باندې به یې په پسخند او بې پروایي باندې پورته کښته کېدل او ځان به یې ځینې خلاصاوه. اصلي مسله دا ده، کله چې پر نارینه او ښځه باندې غسل واجب سي باید دستي غسل وکړي. که یې دستي غسل ونه کړ، استنجا او اودس باید وکړي، بیا دې بیده سي. که یې دا کار هم ونه کړ، نو لږ تر لږه دې د صبح صادق پر مهال تر جماعت وړاندې غسل وکړي، بیا دې لمونځ په جماعت ادا کړي، او ښځې دې تر لمر ختو وړاندې غسل وکړي، بیا دې تر لمر ختو وړاندې لمونځ ادا کړي، او دا د غسل لپاره وروستی وخت دی. که څوک غسل وځنډوي، تر لمر ختو وروسته غسل وکړي، او دا کار ستره ګناه ده. البته هغه څوک چې په ناګهانه شکل په غیر اختیاري شکل باندې بیده سوی وي او د راویښېدلو اسباب یې په کار اچولی وي، هغه استثناء دی. که څوک بیدېږي، د راویښېدلو لپاره فکر نه کوي او غسل نه کوي، اسباب نه برابروي، یا ویښ سي بیا هم نه پورته کېږي، دا ستره ګناه ده او د الله جل جلاله د عذاب مستحق ګرځي. څوک چې دا کار کوي، جماعت ځینې پاتېږي، لمونځ ځینې قضا کېږي، په دې کار کې بې پروایي کوي، دا سترې ګناوې دي. باید مسلمان په جدي توګه ځان ځینې وساتي، که نه نو په دغه عذاب به اخته کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایه. ځکه دا عذاب نه یوازې چې د ښځو لپاره دی، د نارینه‌و لپاره هم دی. او بله خبره دا ده، په میاشتنۍ ناروغۍ کې حکم دا دی چې کله ښځې ته میاشتنۍ ناروغي پیښه سي، تر پیښېدو وروسته د پاکۍ نښانې پکښې ښکاره سي، باید دستي غسل وکړي، او په همدغه وخت که د لمانځه وي لمونځ ادا کړي. ان تر دې که دومره وخت و چې ښځې یوازې الله اکبر پکښې ویلی سوای، نور دغه وخت واتی، بیا هم پر دغه ښځې باندې د دغه وخت لمونځ لازم دی، قضا به یې راوړي. که څنګه وخت تیر سي، بېرته به یې راګرځي. او که وخت زیات وي، نو ښځې ته لازمي ده چې ډېر ژر غسل وکړي او خپل لمونځ په خپل وخت کې ادا کړي. که یې وځنډاوي یا یې سستیت پکښې وکړي تر داسې اندازې چې ځینې قضا سو، نو دا ستره ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عذاب چې د ښځې لاسونه او پښې پر ځیګر تړلي وه او په دوزخ کې غورځول سوې وه، سخت اورونه باندې را چاپېره وه. درېیم علت یې د لمانځه سپک بلل وشمېرل، یعنې دا چې څوک په لمانځه پسخند وي، سپک یې ګڼي، لمونځ سپک ګڼل، بې ارزښته بلل، او یا بې اعتنایي یې کول، دا ستره ګناه ده. او په دې کار کې ډېر نارینه او ښځینه اخته وي،
ځکه په اوس وخت کې ډېر د مسلمانانو بچان لمانځه ته هیڅ پوره توجه نه کوي. همدا ډول که د دغسې خلکو سره د لمانځه په اړه خبرې وسي چې دوی په عیاشي اخته وي یا جاه طلبه او یا بې حیا ښځې وي، نو دوی داسې جواب وایي لکه لمونځ چې د دوی په ژوند کې هیڅ ځای نه لري. حال دا چې د لمانځه پرېښودل په هیڅ وخت کې جایز کار نه دی. د خوشحالۍ حالت وي که د خوابدۍ حالت وي، باید په پابندۍ سره لمونځ ادا سي، تر داسې اندازې پورې چې د جهاد په ډګر کې چې د دشمن د حملې خطر وي، هلته جماعت لا نه پاتېږي، لمونځ پرېښودل خو لیرې خبره ده. 5مه ګناهګاره ښځه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې یاده کړې وه، درواغ ویونکې او چغلګره ښځه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم 5مه ښځه په داسې حال کې ولیدل چې سر یې د خنزیر او پاته بدن یې د خرو، په حقیقت کې انسان و. شاوخوا ماران او لړمان پر راګرځېدلي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوموړې ښځې په اړه وفرمایل دغه ښځې درواغ ویل او چغلګري یې کول. دا خبره دې یاده وي چې غیبت کول او چغلګري کول یوازې تر ښځو پورې خاص نه دي، بلکې که په نارینه‌وو کې دا ګناوې موجودې سي هم به په عذابونو اخته کیږي. او دا خبره دې هم یاده وي د لویو ګناهونو له ډلې څخه یو غیبت کول دي او بل چغلګري ده. د دې دواړو ګناهو څخه ځان ساتل لازمي دي. البته د دې دوو ګناهونو ترمنځ یو لږ توپیر شته. هغه دا چې غیبت هغه ګناه ته ویل کیږي چې یو کس د بل ورور مسلمان عیب د ده په غیاب کې بیانوي، د دې لپاره چې د هغه مسلمان ورور سپکاوی وسي، او یا دی د یو چا سپکاوی او غیبت بیانوي د دې لپاره چې د هغه نیت ورباندې بد سي، او هغه داسې عیب وي چې په هغه مسلمان ورور کې خو وي، مګر که په خبر سي چې یو څوک زما دغه عیب بیانوي، خوا یې بدیږي او ناراضه کیږي. د مثال په ډول که یو کس ووایي چې په پلانکي کس کې پلانکی عیب دی، که څه هم په هغه کس کې هغه بد عیب وي، خو د خلکو په مخ کې د دغه کس عیب بیانول غیبت بلل کیږي. او چغلګري دې ته ویل کیږي چې د یو کس لخوا د ځانه خبره جوړول او بیا دغه خبره بل کس ته رسول، البته داسې خبره چې د هغه په رسولو کې د دغه دوو کسانو ترمنځ د جګړې اور بلیږي او د دې ترمنځ سخت مخالفت راپورته کیږي او ترمنځ یې سخته بدګماني راپورته کیږي. دې کار ته چغلګري ویل کیږي. د دې کار ګناه تر غیبت سخته ده، ځکه په غیبت کې یوازې د یوه کس تخریب راځي او د هغه حیثیت ته تاوان رسیږي، هغه ناراضه کیږي. په دې کار کې د دغه تاوان ترڅنګ د دوو کسانو ترمنځ جګړه هم راپورته کیږي، بالاخره په جنگ سره اخته کیږي. کوم محبت چې دوی په خپلو منځو کې سره درلودی هغه له منځه ځي. د مثال په ډول په یو کور کې میرمن او خاوند اوسیږي، دوی دواړه زوی او مژور لري. مور را ولاړه سي د خپلې مژور خبرې خاوند ته وکړي او یا یې زوی ته وکړي، بالاخره د خاوند نیت پر خپله مژور بد کړي، د زوی نیت پر خپله میرمن بد کړي، او یا مژور را ولاړه سي د خسر او خواښې خبرې خپل خاوند ته وکړي، بالاخره د دغه خبرو رسولو په نتیجه کې نوموړې کورنۍ دړې وړې سي، بې اتفاقي پکښې پیدا سي، بالاخره سره جلا سي. دا کیسې اوس خورا زیاتې دي. په ډیرو کورونو کې همدا اور بل دی. خواښه زوی ته د مژور غیبت کوي د دې لپاره چې د زوی نیت پر بد سي، او مژور خپل خاوند ته د خواښې او خسر غیبتونه کوي د دې لپاره چې نیت یې پر بد سي. په پایله کې دغه کورنۍ په لوی جنجال واوړي. په هر صورت ټولې کورنۍ باید د داسې کړنو څخه ځانونه وژغوري، ځکه په حدیث شریف کې چې کوم عذابونه بیان سوه
د ټولو هغه خلکو لپاره دي چې په کورنیو یا د کورنیو د باندې د چغلګرۍ دندې ترسره کوي، لکه مخکې چې مو مثال بیان کړي. بله خبره دا ده چې په چغلګرۍ کې کله کله درواغ هم راځي، او په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذاب دوهم لامل درواغ ویل وفرمایه. تاسو پوهیږئ چې درواغ ویل څومره لویه ګناه ده، چې په چغلګرۍ کې هم درواغ ملګری وي، ځکه چغلګرۍ راتلای نشي تر هغه بریده چې درواغ نه وي. نو په دې اساس په هیڅ صورت مسلمان ته جائز نه ده چې د ژوند په هیڅ ډګر کې د درواغو څخه استفاده وکړي. یعنی دا چې په دکانداري، کاروبار، زراعت او هیڅ کار کې درواغ ونه وایي، ځکه په ټولو چارو کې د درواغو څخه استفاده حرامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ درو کسانو ته الله جل جلاله د رحمت په نظر نه ګوري، نه ورسره ملاقات کوي، بلکې نوموړي درې کسان به د قیامت په هاولناکه شیبو کې په عذاب باندې گرفتار کړي. نوموړي درې کسان دا دي: هغه کس چې په سفر کې اوبه ورسره وي او دغه اوبه د ده تر اړتیا زیاتې وي، او د ده سره بل ملګری هم ورسره وي، هغه اوبو ته اړتیا لري او د ده څخه اوبه طلب کړي، دی اوبه ورنه کړي. دغه کس الله جل جلاله په عذاب اخته کوي. البته که د ده سره دومره اوبه ورسره وي چې یوازې د ده اړتیا یې پوره کولې، زیاتې اوبه نه وي ورسره، په دغه وخت کې د دی د خپل ملګري څخه اوبه منع کړي، یعنی اوبه که ورنه کړي دا کار ورته جایز دی. دوم هغه تاجر دی چې د خپل مال د خرڅولو پر مهال درواغ وایي، یعنی دا چې یو شی خرڅوي، رانیونکي ته ووایي چې دا شی مې په دومره رانیولی دی، دومره پر ګټم، بیا پر دې خبره باندې قسم واخلي، حال دا چې دی په خپله خبره کې رښتین نه وي بلکې درواغ وایي. دریم هغه کس دی چې کله د یو چا سره احسان او نیکی وکړي، بیا پر هغه کس باندې احسان اچوي، په منت او احسان اچولو سره یې ځوروي. داسې کس به هم د قیامت په ورځ په عذاب کې اخته وي. الله جل جلاله به د رحمت په نظر نه ورته ګوري، نه به ملاقات ورسره کوي او نه به یې تزکیه کوي، بلکې د ده لپاره به سخت عذاب وي. ځینې کسان داسې وي چې د خلکو سره احسانونه کوي، مګر احسان اچول یې عادت وي. دا چې دا کار د سخت عذاب لامل ګرځي، باید هر مسلمان په کلکه پرهیز ځینې وکړي. بله خبره دا ده، ځینې کسان چې درواغ وایي او درواغ نشروي، داسې کسان به یقینا په سختو عذابونو کې اخته وي. تر دې به نو سخت عذاب چیرې وي چې سر به یې د خنزیر وي او پاته بدن به یې د خري وي، په دوزخ کې به غورځول سوی، ماران او لړمان به پر راټول وي. دا عذاب به د چغلګرۍ درواغ ویلو په پایله کې ورکول کیږي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوس وخت کې په کورونو، دفترونو او مجلسونو کې خورا زیات درواغ ویل کیږي، او دا کار د ځان بیداری او زیرکي بولي. او په زرګونو ماډرن درواغ زموږ په ټولنه کې لیدل کیږي چې څوک د سیاست نوم ورکوي، څوک د پالیسۍ نوم ورکوي او څوک نور نومونه ورکوي، چې ټول ډولونه یې مولانا محمد تقی عثماني صاحب خپل کتاب چې د درواغ او د هغوی قسمونو په نوم یادیږي بیان کړي دي. حاصل دا چې د دې ټولو څخه ځان ساتل پکار دي. شپږمه ګناهګاره ښځه، د عذاب لامل یې احسان اچول او حسد و. رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږمه ښځه په داسې حال کې ولیدل چې بدن یې د سپي و، ملایکو د اور په چلاخو باندې وهل، د بدن څخه یې د اور لمبې پورته کېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ښځې په اړه وفرمایل د دغه ښځې د عذاب
لاملونه دوه وه. یو دا چې حسد یې درلودی، دوهم دا چې د احسان ورکولو وروسته یې پر هغه کس باندې احسان اچوي. دا دواړه لوی ګناوې دي. دا کار نه یوازې چې د ښځو لپاره ګناه ده، بلکې دا کارونه په نارینه‌وو کې هم رواج دي. نارینه وي او که ښځینه وي چې یادې دوې ګناوې ترسره کړي، د قیامت په ورځ به په هغه عذاب اخته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي. کله چې څوک د چا سره احسان وکړي او بیا احسان پر اچوي او د هغه خپلو ښو یادونه ورته کوي، د دې مطلب دا دی چې نوموړی کس چې احسان یې کړی دی، هغه بل کس چې احسان یې ورسره کړی دی ورته وایي چې ما احسان د دې دپاره در سره وکړي چې که زما اړتیا سوه ته به هم زما سره احسان کوې. دا چې زما اړتیا سوه تا زما سره احسان ونه کړ، تاله دې تېره کړه، فتوان کې دې و یا نه و، خو زما سره دې احسان ونه کړ، نو اوس زه تا ته هغه خپل ښه در یادوم چې ما ستا سره کړي وه. او بیا ورته وایي چې هغه زما ښه دې وشرموه، ما څنګه ښه در سره وکړل، تا ولې زما د ښو بدله رانه کړه. دا کار په ځانګړي ډول په ښځو کې خورا زیات وي. کله چې د یوې په کورنۍ کې واده وي، هغه بله یوه احسان ورسره وکړي، نو بیا چې کله د دې بلې اړتیا سي هغه ښه ورسره ونه کړي، نو دا خپل احسان پر اچي او په احسان اچولو سره یې ځولوي. حال دا چې کله یو بنده د الله جل جلاله د مخلوق سره احسان کوي، باید یوازې د الله جل جلاله د رضا لپاره احسان ورسره وکړي، بدله او مزدوري یوازې د الله څخه وغواړي، د بندګانو څخه هیڅ مزدوري او د بدلې توقع ونه کړي. که چیرې مسلمان په داسې نیت سره احسان وکړي، نو په مسلمان امت کې به هیڅ ناارامي او ناراحتي منځته را نسي. دا احسان به په کور کې وکړي او که په اسلامي ټولنه کې وکړي، باید مزدوري او ثواب یې یوازې د الله جل جلاله څخه وغواړي، بل چاته امید ونه کړي نو پر چا باندې احسان واچوي. بله خبره دا ده چې په اوس وخت کې د مسلمانانو ترمنځ حسد او عناد خورا زیات سوی دی. خلک یو د بله حسد سره کوي. هیڅ مسلمان د بل مسلمان په ترقی نه دی خوشحاله. دا چې یو مسلمان د بل مسلمان په ترقی سره نه خوشحاله کیږي، بلکې په خوابدی کیږي، دې ته حسد وایي. او دا کار که په نارینه‌وو کې وي او که په ښځو کې وي. دا کار په ځانګړي ډول په ښځو کې خورا زیات دی، ځکه که یوه ښځه یو ډول جامې واغوندي، بله ښځه یې ونه لري، سخت حسد یې پکېږي او دا وایي چې کاشکې دغه جامې دې نه درلودی او ما درلودی. نه یوازې دا چې بلکې یو بل څوک وویني چې د مال او شتمنۍ څښتن سي، یا ښه کور پیدا کړي، یا یو ښه په عزت فامیل وي، یا ښه منصب ولري، او یا داسې نورې کومې ځانګړتیاوې ولري، د دې حسد پکېږي. دا کار ستره ګناه ده، نارینه یې کوي او که یې ښځه کوي. حسد دې ته وایي چې یو کس د بل چا سره کوم نعمت او یا ځانګړتیا وویني، نو په خپل زړه کې د دې تمنا وي چې دغه نعمت کاشکې د ده څخه اخیستل سوی وای او ما ته راکول سوی وای. یعنې د هغه لپاره د نعمت زوال خوښ وي او د خپل ځان لپاره د نوموړي نعمت شتون خوښوي. دې ته حسد وایي. حسد کبیره ګناه ده او له امله یې مسلمان د سخت عذاب مستحق ګرځي. د خبرو خلاصه دا چې 4 ګناوې د مسلمانانو په منځ کې، خصوصا د ښځو په منځ کې خورا زیاتې دي. هغه دا دي: حسد، درواغ ویل، چغلګري، احسان اچول. باید ټول مسلمانان ځانونه په کلکه ځینې وژغوري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.